یوې ژورنالیستې په مرکه کې د بلګیټ څخه پوښتنه وکړه چې ته څنګه دومره شتمن شوې. بلګیټس د خپل جیب څخه د بانک چک راوویستل او ژورنالیستې ته وویل چې وغواړه څومره پیسې غواړې، په دې چک یې ولیکه، زه یې درکوم. ژورنالیستې ورته وویل چې ما د پیسو غوښتنه ستا څخه نه ده کړې، بلکې ما ستا د شتمن کېدو پوښتنه وکړه. بلګیټس بیا ورته وویل چې وغواړه که زما ټوله شتمنۍ هم غواړې، زه یې درکوم. ژورنالیستې بیا هغه خبره تکرار کړه چې ما غوښتنه نه بلکې پوښتنه کړې. نو بلګیټس په ځواب کې ورته وویل چې زما د شتمن کېدو راز په دې کې دی چې ما په ټول ژوند یو کوچنی چانس هم نه دی ضایع کړی، او تا دا د 2 ځله پرله پسې دومره ستر چانسونه د لاسه ورکړل. حال دا چې ما هر څه درکول. او تو به د نړۍ شتمنه ژورنالیسته یادېدلې. یو بل لیکوال هم په دې اړه وایي چې چانس په ژوند کې د هر چا دروازه یو ځل ورټکوي. ویښ خلک یې واوري ورته راوځي او ویده هم هغسې ویده پاتې شي.